زه خو اوس دا ځای ته راورسېدلم چې له خپلې کمرې هم نسم راوتلی د بدامنۍ د وجې نه د داسې چې موږ خلک دومره راشي چا څه مسله هېڅ حیثیت هغه لوی رب په ما خبر دی تینه یې سره خبر د مثقال ذرتین حیثیت نه لرم نه په ملایي نه په مسلمانۍ نه په پښتونوالي هېڅ شی نه لرم بس یو پرده ده الله اچولې ده که څوک زما صفت کوي هغه د الله د پردې صفت کوي زما صفت نه دی نو خلک ځي وراځي پوښتنې هم کوي مسلې یې هم وي معاملې یې هم وي نو یوه زنانه راغله بله ورځ چې راله مولوي صاحب ستا سره ملاقات کول غواړم زنانې راته ویلې مولوي صاحب زه راواده سوم زه دا خبرې چې کوم نو هغه لوی رب دې ما ته جهنم راکړه به شهرت غواړم سپي سته هغه بیا غلط ګمانونه فکرونه کوي چې مولوي صاحب الله دې جهنم راکړم که زه شهرت غواړم که زه ستا عزت د ځان عزت د معاشرې عزت د پښتنو عزت غواړم الله دې اجرونه راکړي الله دې ما ته اجرونه راکړي نو دې راته ویلې مولوي صاحب چې زما واده وسو زما خاوند ما ته ویلې پر ما میاشتو دوې به تېرې سوي پر ما په 3 طلاقه یې که د پلار کره ولاړې یا ستا مور پلار ستا کره به یا تا خبرې ورسره وکړي پر ما په 3 طلاقه دا مې 5م 6م کال دی مور مې هم ژوندی ده بابا مې هم ژوندی دی او ورونه هم لرم خویندې هم لرم په دا 5 کاله نه ماله زما مور راغلی ده نه ماله زما پلار راغلی دی نه زه مور له تللی یم نه پلار له تللی یم بس ته راته وایه مولوي صاحب دا اوس موږ څه ګناه کړې ده دا اوس چیش دی ما تا ګناه نه ده کړې ستا خاوند ظالم دی جهنمي دی جهنمي ولې داسې کوې ولې ظلم کوې ګوره یو سړی وایي زما ښځه ده زه باور نور باندې لرم ډېرې ښځې د پلرو کره ولاړې سي د هغه بعد بیا دا ازادي پر بازار هم ګرځي پر شاپینګ سینټر هم ګرځي پر پیران هم ګرځي پر کوټګران هم ګرځي پر جادوګران هم ګرځي پر ساحران هم ګرځي لرې قریب دی پر هغو هم ګرځي هغه سیلیانو هم ګرځي او خاوند په خبر نه اوس یو خاوند وایي یاره زه باور نه لرم زما پر ښځه باندې دا ما لیدلې ده یا ما اورېدلې دي چې یا دا ګرځې ده یا دې څه کول یا څه کول نو دا ورته وایي چې ښځې پرېږدم دې نه طلاق توری مه وایه پرېږدم دې نه که ستا بابا د لې درله راځي پر 2 سترګو زما میلمه که ستا ادې درله راځي زما میلمنه که ستا خور درله راځي زما میلمنه او که ستا ورور راځي زما میلمه بالکل ملاقات ورسره وکړه او که ته دا خبره کوې چې نه دې دی تاله راځي او نه به ته چیش کوې نه به ته هلته ورځې نو ښه د دې څه چیش جوړ شو دې ته خاوند ویل جایز دی دې ته مسلمان ویل جایز دی ولې دا خلک ولې ظلم کوي آخر به دا پښتانه کله سر خلاصوي او جاهلانو کله به سر خلاصوي ولې دا بجیل پر لار روان یاست ولې الله او رسول نه پېژنئ ولې رواج در باندې غالبه دی ولې رسم در باندې غالبه دی ظالمانو ستا لور به سبا واده سي ستا خور به سبا واده سي د هغې سره دا سلوک وشي بیا څه چم کوي یا خو د هغه وایي دا ډېر بد خلک دی دې خور ته زه څه جواب ورکړم ته یې ما ته ووایاست زه و دې خور ته څه جواب ورکړم زه بله لار لرم د دې څه علاوه چې زه نه ورباندې وګایېږم یا داسې بېوقوفه سپي سته هغه وایي مولوي صاحب ټاله نو یو ښځه راغله نو دې حال ولې وایه بېوقوفه ستا د خرطوبۍ حال ما نه دی ویلی دا پلانی ډېر غټ خر دی دا زه تا ته د دې حالات د دې معاشرې خبره کوم چې زموږ معاشره د دې خبرو سره مخامخ ده د الله رسول فرمایي لعنت دې پر هغه چای چې زوی و پلار سره جلا او ورور سره جلا لعنت دې پر هغه چای چې لور او ورور سره جلا لکه دغه سړي چې سره جلا کړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام و حضرت علي کرم الله وجهه ته 2 غلامان ورکړو دواړه ورونه بله ورځ حضرت علي کرم الله وجهه یو غلام ستا بل نسته پیغمبر څه ورته ویلې علي هغه بل غلام چیرې دی او یا رسول الله خو ما خرڅ کړو څه ووایه دا څه ووایه دا دې څنګه کار وکړې فورا دا بیه چې دغه فسخه که دا 2 ورونه به سره جلا کوه کې خرڅوې یو ځای خرڅ که او کې پرېږدې نو یو ځای پرېږد ګوره کافرانو غلامانو د الله رسول فرمایل څه وکئ تاسو به دا نه کوئ چې راولاړ سئ 2 ورونه سره جلا کوي
حضرت علی کرم الله وجهه فرمای عبد الله ابن مسعود فرمای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله غلامان رالو کافران په جنگ کې ونیول سو زوی و مور بو زوی و پلار بو ورور بو خور بو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به فرمایل چې دا چاته به ورکول دا نه کول چې دا زوی به یو چاته ورکې پلار به بل چاته دواړه یو ځای ورکول سره جلا کوي استما محمد رسول الله کافران نصر جلا کول او تر ولاړېږي دا اده دا بابا دا ورور او دا خور سره جلا کوي ولې جلا کوي ودا ته به څوک نصیحت کوي اشه استاد درې طلاق هم اخیستې د جهان بې وقوفه یو داسې خبرې نه دي دا چې سلاسن پورې ووایي سلاسن څه معنا ولاکه سلاسن څه معنا نه اس ما داسې په درې طلاق ورته ویلي وو قسم دی که سلفیان در برابره کړي 15 واره دې ورته ویلي دي 15 واره دې درې طلاق ورته ویلي هو اسه اوس چم کوي که سړی غواړي چې اوس ما درې طلاق اخیستې دي اوس دا کور والا ما بند کړی زه څه چم وکړم یا مال راسه یا ولاړ د خپل مسجد مولوي صاحب ورته لاره راورشئ هغه به یو لاره در ورشئ هغه به بیا اختیار کړي بیا به یو طلاق راسي دوه به در پاتې سي بیا به ښځه چې د هغه ځي وراځي بیا به مشکل نه وي اوس عزیزانو دا معمولي ظلم دی دا کښتۍ ظلم دی د الله رسول دا لا فرمایل چې دا حیوان دی بچی ورسره دا به نه چې جلا کوي نه به جلا کوي قطعا به نه کوي نو چیرې مسلمان چیرې یو خور چیرې یو لور چیرې یو اده چیرې یو بابا الله دې معاشرې ته هدایت وکړي الله دې اول ما ته هدایت وکړي ټولو پښتنو ته دې الله هدایت وکړي الله دې د خپل عذاب وساتي الله دې د خپل غضب وساتي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وکړي الله دې خپل احکامات د محمد رسول الله مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې پر دغه تور مستمر را نصیب کړي چې موږ مرو دا وایي لا اله الا الله محمد رسول الله